اسلام ضد کرکه یا هم اسلاموفوبیا د مسلمانانو او اسلام پر وړاندې د تعصب او کرکې ډک چلند دی. فوبیا د ویرې په معنا ده، یعنی د مسلمان او اسلام څخه ویره او د دوی په اړه منفي قضاوتونه کول. دا کرکه کیدای شي د تاوتریخوالي سبب شي. دوی ځکه د یو انسان څخه کرکه کوي چې دا مسلمان دی او د دوی په فکر هر څوک چې مسلمان وي باید له منځه ولاړ شي. تر هر څه له مخه اسلام یو دین دی او نژاد نه دی. اما اسلاموفوبیا یو ډول توکم پالنه ده چې د مسلمانانو پر وړاندې منفي نظرونه لري. دوی اسلام د ترهګرۍ سره تړي او داسې فکر کوي چې ګواکې مسلمانان نور خلک وژني. د اس بي اس رسنۍ د راپور پر بنسټ د اسلاموفوبیا 80% قربانیان ښځې دي. دوی د حجاب، اذان او جماعتونو پر وړاندې منفي نظریات وړاندې کوي. د نړیوالو راپورونو پر بنسټ د صهیونیستي رژیم او د حماس اسلامي غورځنګ د جګړې له پیله تر اوسه پورې د اسلاموفوبیا پیښې 10 چنده زیاتې شوې. هغه لاملونه چې د اسلام ضد کرکې د تقویت او پراختیا سبب شوي په هغې به وروسته وغږیږو، ځکه لومړی مهمه تاریخچه ده چې څه پیښ شول چې اسلاموفوبیا یې رامنځته کړه او دومره وده یې ورکړه. د آدم علیه السلام د پیدایښت څخه مخکې شیطان د آدم علیه السلام سره کرکه درلوده، وان تر دې چې د دې کرکې له امله آدم علیه السلام د جنت څخه وویستل شو. همداسې په هره زمانه کې هر پیغمبر پر وړاندې یو داسې ډلې شتون درلود چې اسلام سره یې کرکه درلوده او ان په دې کرکه کې دومره غرق شوي وو چې نور خلک یې هم نه خوښېدل چې اسلام قبول کړي. د سیرت په کتابونو کې موږ او تاسې ډېرې همدغه شان کیسې لوستې دي چې کفارو به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د کرکې ډک چلند کوي. اما دلته موږ د منځنۍ پیړۍ د تاریخ څخه شروع کوو او په معاصره دوره یې پای ته رسوي. لومړی منځنۍ پیړۍ یا قرون وسطی. دې دوره کې د اسلام پر وړاندې منفي تبلیغات په اروپا کې زیات وو. دا کرکه چې د اروپایي مسیحیانو لخوا پیل شوې د صلیبي جګړو پر مهال چې په 1095 کې پیل او په 1201 پورې دوام وکړ، مسلمانان یې دښمنان معرفي کړل او لویه بې باوري یې رامنځته کړه. په 19 او 13 پیړۍ یا هم استعماري دوره کې، په دې دوره کې چې د لویدیځ ځواکونو لکه برتانیا او فرانسه چې یو شمېر نور اروپایي هېوادونه هم ورسره وو، ګڼ شمېر اسلامي هېوادونه اشغال کړل. دوی به په خپلو خبرو کې مسلمانانو ته وروسته پاتې، بې علمه او د وحشیانو خطاب کاوه. دوی هغه کسانو چې د اسلاموفوبیا یا اسلام ضد کرکې د بنسټ ډبره یې نوره هم پیاوړې کړه. دریم، د 20مې پیړۍ اسلام ضد کرکه. په 1980 او 90 کلونو کې یو شمېر اسلامي هېوادونو کې سیاسي تغییرات راغلل، لکه افغانستان باندې شوروي یرغل وکړل او همدارنګه ایران کې اسلامي انقلاب راغی. له دې وروسته اسلام ضد کرکې په نوې بڼه راڅرګنده شوه او د غرب هېوادونو کوښښونه شروع کړل چې مسلمانان څنګه سرکوب کړي. دا یې لنډه تاریخچه وه، اما مهمه دا ده چې په دې پوهه شو چې کومو پیښو اسلام ضد کرکې ته وده او پراختیا ورکړه. لومړی، د 9/11 سپتمبر پیښه. هغه مهم لاملونه چې اسلام ضد کرکې ته یې وده ورکړه، یو هم د سپتمبر 11مه پیښه وه چې په 2001 کال کې رامنځته شوه. له دې پیښې وروسته امریکایانو د مسلمانانو پر وړاندې خپل تعصب نور هم زیات کړو او مسلمانانو ته به یې وحشي خطاب کولو. دا هغه وخت چې امریکایي میشتو مسلمانانو ژوند په امریکا او نورو اروپایي هېوادونو کې سخت شو او د مسلمانانو پر وړاندې فزیکي بریدونه ثبت شول. په 2019 کال کې بي بي سي د برتانیا د یوې خیریه مؤسسې له قوله راپور ورکړ چې 15% کې یا 3مه برخه برتانویان فکر کوي چې اسلام په ټوله کې د یاد هېواد وګړو ژوند ته یو ګواښ دی. په همدې حال کې د اف بي آی یوې څېړنې ښایي چې د سپتمبر 11مې پیښې وروسته د اسلام ضد کرکې پیښې بې حده زیاتې شوې. رسنیزه اسلام ضد کرکه. غربي رسنیو کې د اسلام او مسلمانانو په اړه منفي انځورونه، فلمونه، تلویزیوني خپرونې او په اکثره خبرونو کې د مسلمانانو ته ترهګر او یا هم افراطیت سره تړل دوی داسې اصطلاحګانې وکارولې چې د مسلمانانو په اړه یې شته بدبیني نور هم زیاته کړه. دوی د مسلمانانو په اړه منفي نظرونه خپاره کړل او ټولو مسلمانانو ته یې د ترهګرو خطاب وکړ او په نورو خلکو کې یې داسې فکرونه خپاره کړل چې ګواکې مسلمانان وروسته پاتې دي او د سپکاوي په توګه وایي چې دوی اوس هم ښځې بندیانې ساتلي او حجاب په سر کوي. دلته د هغو رسنیو نومونه یادول مهم دي چې همیش کوښښ کوي چې د مسلمانانو پر وړاندې کرکه نور هم زیاته شي. په دې اړه چې کومې رسنۍ ډیر تبلیغ کړی هغه د فوکس نیوز دی. فوکس نیوز د امریکا یو مهم تلویزیون دی چې د یادې چارې لپاره یې ځان ته شنونکي ګمارلي تر څو د مسلمانانو په اړه منفي تبلیغات ترسره کړي.
د فوکس نیوز ترڅنګ CNN، BBC، د برتانیا د ډیموکراتیک ګوند رسنۍ، د ټایم اف اسرائیل رسنۍ او یو شمېر نورې رسنۍ شتون لري چې هڅه کوي د اسلام په اړه منفي تبلیغات خپاره کړي. اوسنی وضعیت اسلاموفوبیا د ټاکنیز کمپاین برخه ده. په دې وروستیو کلونو کې د کډوالۍ رسنیو کې سیاسي بحثونه په امریکا او اروپایي هیوادونو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د اسلام ضد کرکې ته په خپل ټاکنیز کمپاین کې ځای ورکړی او د مسلمانانو پر وړاندې تبعیضي چلند ته یې نوره هم وده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې مسلمانان زموږ څخه کرکه کوي او له همدې امله د ټرمپ ادارې په خپل ټاکنیز کمپاین کې اسلام ضد منفي تبلیغاتو ته ځای ورکړو او په سیاسي بڼه راڅرګنده شوه. له همدې امله ټرمپ د خپلې کامیابۍ څخه وروسته اعلان وکړ چې نور مسلمانان امریکا ته نشي راتللی. د هغې په باور د یاد کار لپاره یې دلیل دا و چې مسلمانان ترهګر دي. په اوسني وخت کې د حماس اسلامي غورځنګ او د صهیونیستي رژیم د جنګ څخه وروسته د مسلمانانو پر وړاندې یو ځل بیا منفي تبلیغات پیل شوي. اما د اسلام ضد کرکې په اړه یو مسلمان څنګه کولی شي چې مبارزه ورسره وکړي، دلته یو څو سپارښتنې ذکر کوو. که څه هم ملګرو ملتونو د مارچ 15 له اسلاموفوبیا سره د مبارزې نړیواله ورځ اعلان کړې چې موخه یې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړنلي ګامونه پورته کول دي، اما دا لاره چاره دومره موثره نه ده او یو مسلمان باید خپل لاس په کار شي. نن ورځ د انټرنیټ دور دی او هر مسلمان انټرنیټ ته لاسرسی لري. یو مسلمان کولی شي چې د اسلام او د خپل عقیدې په اړه روښانه حقایق وړاندې کړي. زموږ په رسنیو کې باید هغه څه وړاندې شي چې اسلام ویلي وي. د دې لپاره باید هره رسنۍ ځان ته ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي او خلکو کې عامه پوهاوی زیات کړي. ګرانو لیدونکو، زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. امید لرم چې خوښه شوې مو وي. که تاسې غواړئ چې د همدارنګه موضوعاتو څخه ځان خبر کړئ نو سبسکرایب مه هېروئ.